صرف د یو پیپسي سره کولی شئ تاسو اوس په دې طریقه خپل ذکر او قوت جنسي زیات کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید دونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. اکثره خلک په دې سوچ کې دي چې ولې دا بار بار په دغه باره کې ویډیو جوړوي، خو زه به تاسو ته وایم چې تاسو کولی شئ چې په دې ویډیو په کتلو سره د خپل جنسي مشکلات ختم کړئ. موږ هره ویډیو تاسو ته نوې جوړوو، خو نه زړې. هر هغه ویډیو چې نوې وي موږ تاسو ته مخې ته راوړو. اوس کولی شئ چې د یو پیپسي او د غاښو کریم سره څنګه جنسي قوت زیات کړئ. که غواړئ چې دغه ویډیو وګورئ نو تاسو د دې ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ، نو تر هغه اخره پورې دا ویډیو حتما وګورئ. تاسو به داسې چل وکړئ چې تاسو به یو وړه کوک یا هم پیپسي راواخلئ او هغه به تر دومره اندازې پورې په یو ګیلاس یا پلیټ کې واچوئ څومره چې ستاسو خپل ذکر پرې ککړېږي یا هم پرې مساج کېږي یا غوړېږي، نو هغونه به تاسو راواخلئ. کله مو چې پیپسي په یو پلیټ یا ګیلاس کې واچول نو هغه وروسته به تاسو غاښو کریم هم راواخلئ او بیا به په دې پیپسي کې سره مکس یا ګډ کړئ. کله مو چې ګډ کړئ نو تاسو به دغه تاو راتاو کړئ، مکس به یې کړئ. بیا مو چې کله مکس کړئ نو تاسو به د دې څخه دومره اندازه پیپسي یعنې کوک راواخلئ چې څومره ستاسو ذکر پرې ککړېږي. د ذکر چارې ګرده به هم به کوک په ذکر ووهئ او هم به کوک تاسو په خپلو هګیو یا ګاډیو باندې ووهئ. تر 15 منټه پورې داسې کار وکړئ. اول خو داسې کار وکړئ چې ستاسو خپل ذکر باید پاک سوتره ومینځئ. کله مو چې ذکر ومینځئ نو له هغه وروسته به تاسو دغه فارموله پرې وکاروئ. بیا وګورئ چې ستاسو په سیکس یا پروالي کې څومره وخت پیدا کېږي او څومره خوندور کېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه هم غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.